روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د دې 10 ورځو په فضیلت باندې عجیبه روایت دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالی. سبحان الله. د کال په څومره ورځې دي، څونه وختونه دي، په دې ټول ورځ کې انسان ارسنه عبادت وکړي دون غوره او محبوب الله ته نه دي لکه په دغه ورځ کې چې په دغه 10 ورځ کې الله سبحانه وتعالی ته عبادت څونه خوند ورکوي. صحابه و یا رسول الله په د دې ورځ څخه علاوه که په نور ورځو کې سړی جهاد وکړي بیا هم د دې 10 ورځو فضیلت پر زیات دی. نبی علیه الصلاة والسلام یې ولا الجهاد فی سبیل الله الا رجل خرج بنفسه وماله. البته هغه کس چې په نور ورځ کې د جهاد دپاره ووتی سره د مال او خپل عمر سره ولاړی او بیا د هغه ځای څخه واپس کور ته نه راغلی په شهادت ورسېدی، د دې فضیلت نور زیات دی. لیکن د دې کس نه ما سوا د کال په نور ورځو کې چې څومره ورځې دي په هغه کې عبادت کول خو ډېر ثواب لري، داسې نه چې ثواب نه لري، ثواب ډېر لري، لیکن د دغه 10 ورځو د ثواب په اندازه باندې ثواب نه لري. او د دې 10 ورځې د ثواب په اندازه باندې الله سبحانه وتعالی ته محبوب نه دی. په دغه 10 ورځو کې انسان باید ډېر زیات عبادت وکړي. ځکه د یو صحابي په باره کې راځي سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه، هغه کله چې به دغه 10 ورځې راغلې د به په د عبادت کې او د الله سبحانه وتعالی په ذکر اذکار کې د خپل ځان دومره مشغوله کوي، دومره اجتهاد او کوشش او محنت به کوي چې هغه په نور وخت کې انساني په دې باندې نه قادر کوي، ځان به ورته فارغ کړي. ګوري ما درته ووایي چې دا د کال اخره میاشت او دا د کال د آخري لمحې دي، دا 11 میاشتې موږ د الله سبحانه وتعالی څخه یاغیانو عبادت من پر سره کم، معامله او کاروبار من پر سره کم بل، معاشرت و زندگی من پر اخلاق من پر سره کم بل. لیکن چانس دی په دغه 10 ورځو کې موږ الله سبحانه وتعالی ډېر راضي کولی شو. په لږ عبادت باندې الله سبحانه وتعالی ډېر راضي کېږي. نو په دې شپو کې عبادت کول ما درته وویل حدیث کې راځي فاکثروا فیهن، په دغه ورځو کې ډېر زیات تسبیحات وایاست، تکبیر وایاست، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دته تکبیرات تشریک وایي، د دې په اړه باندې بحث کوو چې دا څه وخت شروع کېږي څه وخت کېږي. لیکن د ذوالحجې د میاشتې د اولنیو 10 ورځې چې کوم دي دا ډېر فضیلت والا دي. لهذا موږ باید د دغه ګټې څخه مو د دې موقع څخه موږ ګټه پورته کړو، د دې چانس څخه موږ استفاده وکړو. بیا به کله وخت راتلونکي کال ګوره موږ ژوندي یو که نه دی معلوم.